ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کونړه کوو. پر کونړ ولایت پاکستاني ځواکونو راکېټونه توغولي چې 5 ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په مروره ولسوالۍ 14 توغندي توغولي چې یو ماشوم پکې شهید شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون 4 نور ټپیان دي. بهرنیو چارو وزارت د هېواد د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ ولایت د پاکستان د پوځ راکېټي بریدونه غندلي او په دغه بریدونو یې اندېښنه څرګنده کړې. ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی او نن د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي. حکمتیار ویلي پاکستان د افغانانو دویم کور دی. عبدالله د مصالحې علي شورا مشر عبدالله د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره کتلي. عبدالله سره پاتې کیږو. د ملي مصالحې شورا رئیس عبدالله ویلي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د حل لاره موقت حکومت نه دی. هغه د خپلو خبرو پر دوام د افغان حکومت او طالب پلاوي ترمنځ خبرو کې پر موقت حکومت چڼې وهل رد کړي او ټاکل شوی سبا د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر سردار اکتام ویش د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ افغانستان ته راشي. نوموړی بل امرالله صالح انیبت مر او نورو چارواکو سره وګوري. کابل د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځانګړو کیتو 1200 تنه سرتیري بریدملان او افسران د کمانډو د عالي تعلیماتو 14 اونیزې دورې زده کړو وروسته فارغ شول. حامد کرزی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. په لیدنه کې حامد کرزي ته یو بکس هم سپارل شوی. یو بهرنی خبر راخلو. بحرین او اسرائیل په خپلو کې په رسمي توګه د اړیکو د عادي کولو هوکړه لاسلیک کړې. امرالله صالح نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې پلی ګرځېدلی او له خلکو سره یې انځورونه اخیستي او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چپلاسی توپوهونکی حضرت الله زازی او تیز توپ اچوونکی نوین الحق د سریلانکا غوره لیګ سیالیو لپاره واخیستل شول. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.